د افغانستان د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست او د اولمپیک ملي کمیټې له لوري په چین هیواد کې له 19 پړاو آسیایي سیالیو څخه 4 تنه د رزمي لوبو میډال ګټونکو لوبغاړو او دغه راز د کرکټ لوبډلې په استازیتوب افسر ځاځي ته د یوې غونډې په ترڅ کې دغه موټرونه د ډالۍ په توګه ورکړل شول. په دغه غونډه کې د ریاست الوزرا د اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي ترڅنګ ګڼو نورو لوړپوړو دولتي چارواکو، لوبغاړو، عوامو خلکو برخه اخیستې وه. په غونډه کې د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست او د اولمپیک ملي کمیټې چارواکو وویل د تیر 2023 کال آسیایي لوبې چې په چین هیواد کې ترسره شوې په 15 ورزشي برخو کې 94 تنه افغان لوبغاړو برخه اخیستې وه او د نورو کلونو په پرتله یې دغه سفر ډیر بریالی او پکې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. د ریاست الوزرا د عالي مقام لخوا څخه د هغوی د خصوصي توجه په وجه باندې زموږ ورزشکاران دا د ونازول سول. تاسو وینئ په دې مجلس کې شاته 15 موټرونه ولاړ دي چې د همدغو اتلو لوبغاړو دپاره انتخاب سوي دي چې څو شېبې وروسته به دوی دغه خپلې ډالۍ او د خپل انعامات ترلاسه کوي. د افغانستان د ورزش په تاریخ کې دا لومړی ځل و چې افغان ورزشکارانو په آسیایي اولمپیکي سیالیو کې ګډون وکړو. البته ګډون خو مخکې هم سوی، په دغومره تعداد ډېر میډالونه یې وګټل. افغانستان وتوانېدو چې په دغه سیالیو کې 15 میډالونه ترلاسه کړي. 4 د برونز میډالونه په دغه سیالیو کې افغان ورزشکارانو وګټل او 1 د نقرې میډال. میډال راوړونکي افغان لوبغاړي وایي چې دغه ډول هڅونکې غونډې د دوی لپاره ډېرې مهمې دي او په دې سره لوبغاړي هڅول کیږي ترڅو په راتلونکي کې د خپل هیواد لپاره لا ښې لوبې ترسره کړي. دې سره لوبغاړي ډېر تشویق کیږي، نو لوبغاړي بیا دې نه بعد کولی شي چې نور هم خپل مهنت خواري کوشش زیات کی ترڅو د افغانستان لپاره ډېر افتخارات لري. دا سه برنامه چې دا یو ډېر مثبت رول لري د لوبغاړي په ژوند کې. موږ په چین کې له آسیایي لوبو څخه ډېرې ښې خاطرې لرو او الحمدلله زه په دې وتوانېدم چې خپل قزاقي سیال ته ماتې ورکړم او دغه راز هندي سیال هم له میدان څخه وباسم. دغه سیالیو ته موږ په ډېر کم وخت کې او په کمو امکاناتو تیاری ونیوو، خو الحمدلله زه په دې وتوانېدم چې دغه میډال ترلاسه کړم او دا زما په ژوند کې یو ښه خاطره او ښه احساس دی. د دوی په خبره چې د چین په آسیایي لوبو کې په کمو امکاناتو ډېرې ښې لوبې وکړي او د راتلونکي لپاره هم هیله مند دي چې دغه میډالونه په طلا بدل کړي. الحمدلله زه د چین په آسیایي لوبو په دې بریالی شوم چې د برونزو میډال وګټم او هیله لرم چې لا ډېر میډالونه د خپل هیواد لپاره ترلاسه کړم. او د دې نننۍ غونډې په هکله که درته ووایم دا زما لپاره ډېره مهمه او هڅونکې غونډه ده او دغسې د ټولو لوبغاړو لپاره تشویق او هڅول ډېر مهم دي، خو که یو لوبغاړی ونه هڅول شي نو خپل انګیزه له لاسه ورکوي. انشاءالله خپل کوشش به کوو او خپله خواري به ورته کوو، نو خدای مهربان انشاءالله هغه څه چې مې هیلې دي هغې ته انشاءالله ځان رسوو. د 19مې دورې آسیایي لوبې د 2023 کال د سپټمبر میاشتې په 23 نیټه د چین هیواد په هانګجو ښار کې پیل شوې وې او د اکتوبر تر 8 نیټې پورې دوام وکړ. په دغه آسیایي لوبو کې شاوخوا 12,000 لوبغاړو برخه اخیستې وه. احسان الله کریمي، CGTN پښتو، کابل.